مننه جمعالدین صاحب محترمه، ډیره زیاته مننه، کامیابه اوسئ. ان شاء الله مجرمین هیڅکله نه خوشي کیږي او نه به همداسې بې جزا پاتې سي، او ان شاء الله په اسلامي امارت کې هر چاته جزا ورکول کیږي. او البته د کومه رسمي دنده نه لرله، نه کوم رئیس و، نه کوم وزیر و، نه بل څه دغسې، فقط دا و چې د ورور له موقف څخه استفاده کوله او په دې مصیبت کې اخته و. بل دا د پخواني نظام سره ډېرې نږدې اړیکې پاتې سوي وې. البته هغه پخواني کسان چې وایي همدغه کمیشن کاري و غلاوې کولې، د یم په مخه کې یو شخص و. بیا هم موږ نه وایو چې د ده جرم په دغه باندې معاف سي، بلکې اوس هغه نظام نه ده، اوس داسې نظام ده چې انشاءالله همدغسې به ګرفتاره کېږي، همداسې به سزا ورکول کېږي، دغسې به شرمیږي، د چا څوک به پټېږي نه. لکه پخواني نظام کې یو سړی و په 14-15 بېادبي د ډېره مافي خوندې و، د افغانستان پیغلې و نجونې بې عزته کړې، او بالاخره چې راغی پنجشیر ته لاړ او اوس هم هغه د چا نه محکمې ته راکش کړو، نه چا پوښتنه ورنه وکړه او نه چا کومه خبره وکړه. هغو ښځو چغې ووهلې، په میډیا کې غږ پورته کړو، هر څه یې وکړل، هېڅ چا پوښتنه ورنه ونه کړه. خو دا نظام داسې نظام ده چې دا که هر څومره وي، په هره سطحه وي، که د هر چا ورور وي، که خپله یو شخص وي، حتما به هغه ته سزا ورکول کېږي، حتما به هغه نیول کېږي. نو دا یو ښه کار ده، ځکه جرایم خو نسي کېدلی، دا خپل دا یو فردي هغه د جرمونه دي. یو څوک غلا کوي، یو څوک قتل کوي، یو څوک فحشا کوي، بل څه کوي، فردي هغه ده. خو داسې د نظام په باره کې خیانت کوي، دا بیا لکه رشوت اخلي یا کمیشن کاري کوي یا بل څه کوي، نو دا هغه دي چې دا بیا په حقوق الله کې، حقوق العباد کې راځي، او دا باید دا مجرم ده، دې ته باید کلکه سزا ورکړل سي. نو انشاءالله سزا به ورکول کېږي، خلاصېږي نه. دا خبرې غلطې دي چې دا سړی خوشې ده او دا سړی تللی ده او دا ده، انشاءالله دا به نه خلاصېږي، دې ته به حتما سزا ورکول کېږي. او اسلامي امارت حتی بله بفرمایید. مولوی صاحب محترم، فقط خواهش ما اینمی است که علنی شود، به خاطر از اینکه چند مجرم دیگه قبلا هم به خاطر امی ما میخواهیم که یکی دو نفر محکمش علنی شود. شما به خاطر که کل ارتباطی هستین رسانه‌ای شود، بعد همون کسایی که مثلا تبلیغات ناحق میکنن که مفسدین رها میشه، واسطه هست، بعد باز میشه که در مقابل از اونا ما هم استدلال کرده بکنیم. امیر از شما خواهش میکنیم که لطفاً باید رسانه‌ای شود، محکمی از اینا باید رسانه‌ای شود تا که هممون مطمئن‌تر شویم که نه نظام ما اما کسی که حمایت که نظامی است، اصلاحات میاره و عدالت تامین است. تشکر. انشاءالله دقیقا باید محکمه شوه، باید سزا داده شوه و باید جریانش به مردم افغانستان شریک شوه، به خاطر که این خیانت به یک نظام کرده که نظام اسلامی هست. مردم افغانستان یگانه امیدایشان به اینمی نظام هستند، به خاطر که از نظام قبلی مردم افغانستان بسیار تنگ آمده بودند. به این خاطر تمام مردم افغانستان از این نظام حمایت کردند، به اینمی که نظام باید شفاف باشه، این نظام باید یک قسم نباشه که مجرم معاف شوه یا خدا نخواسته مجرم رها شوه و هرگز رها نمیشه. انشاءالله سزای خود میبینه و شرمندگیش خود دید. و ای که امارت اسلامی افغانستان این ویدیو را نشر کرده، به تمام مردم نشان داد که اینجا فرق نیست، مجرم است. اگر برادر یک شخص است در نظام است یا برادر یک وزیر است یا هر کسی است، مجرم است، سزا داده میشه برایشان و انشالله که محکمه هم میشه و سزا برایشان داده میشه و ما الا دادنیش نیستیم. انشالله مبارزه بین می خاطر میکنیم. وقتی که به خاطر استحکام نظام مبارزه میکنیم، به خاطر نمی مفسدین مبارزه میکنیم، باید تفتیش صورت بگیره و سر تمام وزارت ها، تمام ریاست ها و تمام شعباتی که در نظام است از تفتیش شوه، پرسان شوه و کسانی که فعلا وظیفه داره اونا دیده شوه که چی کار کرده و قبلا کیها بودن، رابطهشان به کیها بوده، اینا همه باید دیده شوه. چون اول تحول